بسم الله الرحمن الرحیم نننې کلاس ډیر اهم ترین دی. تاسو ته پته را چې مونږه پرسنل ډیټا په لیپټاپ کې نشو ساتلی د دې وجې نه چې زموږ په لیپټاپ کې یا څوک استعمالوي یا مونږ په آفس کې کار کوو او مونږ یو فولډر ځان له جوړ کړی وي پرسنل ډیټا په هغه کې مونږ خوستی وي او هغه زموږ ارکس شي کتی. نو نن نه پس دا ویډیو وګورئ د دې نه پس تاسو ډیټا هیڅوک هم نشي کتی که هغه یو اس بي ده که فولډر دی نو مونږ یې ورځو د لاک طریقې یادو. نو اول مونږ راشو فولډر طرف ته. تاسو وینئ په دې فولډر کې زما سره سرټیفیکیټ را سره زه غواړم چې دا سرټیفیکیټ د هیڅوک هم ونه ګوري. نو دې لپاره به راشم کلیک به وکړم رایټ کلیک چې زه وکړم نو بیا به راشم پراپرټي ته. چې پراپرټي ته کله تاسو راشئ نو تاسو به کلیک وکړئ په سکیورټي باندې. سکیورټي ته چې کله تاسو راشئ تاسو وینئ لاندې به راشئ ایډمنسټریټر ته. په دې چې کله تاسو کلیک کړئ نو په ایډیټ به کلیک کړئ واپس به راشئ ایډمنسټریټر ته. په دې چې کله تاسو کلیک کړئ نو په دې باندې به چک ولګوئ. چې کله تاسو دا ټول چک کړئ نو بیا په اوکې باندې کلیک کړئ یس. نو تاسو اوس وینئ چې تاسو فولډر سره دا لاک دی. ټیک ده که چېرې تاسو په کنټینیو باندې هم کلیک وکړئ تاسو فولډر لاک دی تاسو دې ته نشئ رسېدلی. ټیک ده چې څو پورې د کمپیوټر ایکسپرټ نه جوړ شوی. نو دا به کلوز کو واپس مونږ راشو دا اوس بیرته مونږ دا لاک درې کوو نو په څه طریقه به درې کوو واپس به کلیک وکړو رایټ کلیک به وکړو پراپرټي ته به راشو. په پراپرټي کې به واپس مونږ راشو سکیورټي ته. په سکیورټي کې به ایډمنسټریټر ته راشو. ایډمنسټریټر کې به ایډیټ او ایډیټ نه پس به ایډمنسټریټر او دې نه پس مونږ په ریمیو کلیک کو. څنګه دا مونږ ریمیو کو نو دې نه پس مونږ راشو په اوکې باندې به کلیک کو او تاسو وینئ واپس په اوکې کلیک کړئ نو دې نه پس تاسو فولډر انلاک شو. ټیک ده اوس مونږ راځو چې مونږ به یو اس بي څنګه لاک کوو. نو دې نه پس مونږ راشو د پی سي ته. خو د پی سي د راتګ نه مخکې به مونږ لاړ شو مونږ به کاکا سافټ ډاونلوډ کوو د کوم ځای کې نه د کروم نه. مونږ به کروم ته راشو د دې لپاره یو زمونږ سره دلته چې کله مونږ راشو کروم ته نو دې کې مونږ سرچ کو کاکا سافټ چې مونږ کاکا سرچ کو تاسو وینئ په یو اس بي سکیورټي باندې تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو یو اس بي سکیورټي کلیک کړئ لږ وړاندې سکرول کړئ تاسو وینئ پری ډاونلوډ. په پری ډاونلوډ باندې تاسو کلیک کړئ. تاسو وینئ چې مونږ ډاونلوډ کو. ټیک ده یعنې تاسو وینئ ما مخکې هم ډاونلوډ کړی خو زموږ سره یو اس بي سکیورټي ډاونلوډ شو. د دې نه پس مونږ راشو ډیس پی سي ته. په ډیس پی سي کې مونږ راشو ډاونلوډ ته ځکه چې مونږ ته ډاونلوډ ته راغلی دي ځکه نه مونږ دا کنټرول ایکس کو او مونږ به پیسټ کو په ډیس پی په زموږ سره په یو اس بي کې. دا زموږ سره یو اس بي تاسو وینئ چې دا زموږ سره زه واپس لاړ شم چې تاسو ته پته ولګي دا زموږ سره یو اس بي ده ما سره فیل شوی ده نو دې وجې سور نشان نه کړی دی زما سره پکې ډیټا ډیره ده. نو زه راځم یو اس بي کولاو کوم زه اوس دلته پیسټ کوم کنټرول وي. ټیک ده تاسو وینئ یو اس بي سکیورټي. نو اس بي سکیورټي باندې به زه کلیک کوم چې زه کله په دې کلیک کوم تاسو اوس وینئ اوس ماته راشي کوډ نو دې کې به زه کوډ انټر کوم فار ایگزامپل اسلام. ټیک ده لاندې به زه انټر کوم واپس اقا زوړ کوډ. دې کې به اوس زه ورکم هر هغه نیم چې ما نه واپس نه هیر کېږي. فار ایگزامپل زه ورکم نیم نو زه به اوس په پروټیکټ باندې کلیک کوم. تاسو وینئ زموږ ډیټا څومره ډیټا ده زموږ پروټیکټ شوه. اوس که زه واپس بیرته لاړ شم او دې پی سي ته راشم په دې پی سي کې زه یو اس بي ته راشم نو زما یو اس بي نه کولاویږي. تاسو وینئ چې دا به زما نه پاسورډ غواړي نو دا اوس نه کولاویږي. نو دې لپاره به تاسو دا کاکا سافټ ډاونلوډ کړئ او په خپل یو اس بي ته به راوړئ او یو اس بي کې به کولاو کړئ او هغه ځینه به کوډ ورکړئ. فار ایگزامپل دا زه واپس درې کوم نو دلته به زه خپل کوډ انټر کوم. ټیک ده اسلام او ان پروټیکټ. تاسو وینئ د دې نه پس به زه راشم چې کله زموږ سره مونږ واپس دا درې کوو نو مونږ به راشو دا یو اس بي سکیورټي دا مونږ د دې ځای نه ډیلیټ کړو. که تاسو یې پرمنټ ساتل غواړئ نو بیا یې مه ډیلیټ کوئ. که پرمنټ ساتل نه غواړئ نو د دې ځای نه ډیلیټ کړئ. ټیک ده اوکې تاسو وینئ ما واپس ډیلیټ کړو نو زه اوس راشم دې پی سي ته نو زه اوس خپل یو اس بي کولا وهلی شم. ټیک ده نو په دې طریقه باندې تاسو یو اس بي او فولډر لاک کولی شئ. ډېره مهرباني.